سیم کارت کې څه مشکل ده. مهرباني. السلام علیکم انجینر ماما. وعلیکم السلام. مهرباني. دا دوه خبر ته کوم وګړه ته کېدم. مهرباني. نو بل ما کټ کوه دا سیم کارت نه ما ډېر خرچه کوي مالې کو طریقه وخیا چې دا خرچه ډېره کوي دا څه پرې کېږي دا 100 روپۍ کې واچوم. نو سیم کارت د یوې میاشتې لپاره فري کوي، یوې ورځې لپاره فري کوي، یوې هفتې لپاره کوم یو باره کې معلومات درکړم. زه چې به معلومات راکړم انجینر ما دې چالو کړه موخه د کوچیانو او دښتې کې پراته یو د یوې میاشتې دپاره به ښه صحیح ده. او یوې میاشتې لپاره 200 افغانۍ مصرف کوي، 1000 دقیقې ټولو اتصالات شمیرو ته درته فري کېږي. ټولو شبکو ته؟ نه یوازې اتصالاتو شمیرو ته. پاکستان نه پرې کېږي؟ پاکستان ته هم کېږي. یو بنډل لرو 100 افغانۍ په بدل کې 50 دقیقې یوې هفتې لپاره. ښه انجینر ماما. بله. موږ پاکستان راغلي مهاجر یو دا پراته یو ولا دغه اشرف غني ماما نه ده موږ باچا نه ده. هغه موږ سره کومک نه کوي، کمبل یې درکوو، بسترې درکوو، داسې کډې مو راوکړې. اوس پاکستان نواز شریف او پاکستان هم سره هغه ځینې هم سره راواخېستو، هغه ځینې ټول راغلو مهاجر راغلي اوس دغه ننګرهار کې پراته یو. تو دا اشرف غني ماما ته وایي موږ باچا نه ده. نو بله موږ باچا سره کومک را سره وکړي ولا بیخي کمزوري یو. دا پیسې مېسې را کړې هغه مې راواخه هغسې خټې مټې کورونه مورونه جوړ کورونه مې را کړي دوی چالو کوو. دا به ډېره موږ سره یو مننې او موږ خلک ډېر په تنګ کړو ولا پاکستان د ښځې هغې نواز شریف خو ډېر په عذاب کړو. نو صحیح دی، حتما در سره کومک کوي. اورې بله کوټې مې شروع کړي ولا ټول پیسې ډالرې را کړي هغه نه کنه لاړ 100 ډالرې را کړي لس نفره فامیل یم 10 نفره. نو حتما نورې مرستې هم در سره کېږي، دولت در سره نورې مرستې هم کوي. نور څه خدمت درته وکړم جواب که هلته مې د څو مېږي دي چې غوړي موړي دې په کار دي کورت دې په کار دي ما ته کور راوښه زه به درم ښه. مننه خدای دې تاسو ته خیر درکړي. که دلته خدمت یې راته ووایي. انجینر ما کور دې چېرته ده؟ کابل کې. کابل کوم ځای کې ده؟ زه مالته مې باجا ده کابل کې، باجا مې ده کاریاب نومېږي باجا مې ده. صحیح دی. نو مونږ اوس شارناو کې یو کابل. هلته کاریاب باجا مې ده که نه هغه ته ورشه جرخ دوکان یې ده غټ دوکان یې ده کاریاب نومېږي ښه ډېر ښه سړی ده که کاري مالي به هم درکړي. او زه هلته کوټه یم دښتې کې پروت یم ولا پاکستان په ټول مهاجر راغلو دې خفه یم ولا پیسې مې لاړې که زه اشرف غني ماما نه دی مونږ باچا. بیخي صحیح دی. دلته خدمت نشته؟ زموږ دا خدمت ته که نه هغې ورته چې پیسې مېسې راویلېږي کومک کړي کمبلې بړستنې یو غوا مې راوښته ده واښه نشته هغې غوا هم ولا خلاص و بوس هم خلاص و پیسې نشته را سره ولا غوا لپاره هم واښه انشاءالله درکوي دولت. تاسې صبر وکړئ انشاءالله هر څه درکوي. نور څه خدمت نشته؟ خدای دې آباد کړه خدای دې نصب خدای چې غوا غوړي هم درلېږم چې کور دې ته معلومه یا ته د هغه دې څه ورته وایي دا تا مرکز کوم چې کې د هغه دفتر دی؟ شارناو کې شارناو کې زازوی شارناو بس زازوی خواله شارناو دا خپله شارناو سبیت الحد سره. ښه نو چې کابل ته راغلی دلته نږدې پوښتنه وکړه شارناو ښیي درته زازی خو دلته نه ده که نه زازی ښه صحیح ده په شارناو زه وخت راغلم ولا صحیح ده ولا انجینر ماما خدای ستاسو نوم د انجینر ماما خیر د ټلیفون نمبر دې راکړه دا دې ما نمبر د چا څه خدمت دې د خیره غوړي دې په کار دي کورت دې په کار دي دلته مې مېږي د خیر بسته کې پسرلی لنګېږي بیا به له خیر ضرور دی که ما ښه. مننه ښه ژوند خوشحاله ژوند او اړیکې مواګي ستم سره نښلول کېږي نظر راکوئ خدای پامان. او دې چل دغه خدمتونو څخه خپل رضایت